يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن تتقوا الله كويري دلانا يجعل لكم فرقانا دربكي تاسوتا فتحة دا علماء ترجمه فرقان پاسل کی ستوي چې فرق هغه شی چې فرق راولي هغه شی چې فرق راولي اوس دلته څه مراد دی نو بعض علما دا وایي دلته مراد فتحه ده یعنی اے ایمان والو که تاسو کې تقوا راله نو الله به تاسو له فتحه درکړي تاسو به زورور کي بچا په کافرانو هغه فتحه چې د هغې سره فرق راځي په حق او باطل لکه مسلمانان الله زورور کړو په بدر کې سره د کمزورتیا سره د کمزورو حالاتو فرق راغی که رانغی فرق راغی یا چا دا ویلي چې فرقانه الله به دله یو لار یو رڼا درکړي رڼا که تا کې تقوا وه الله به دله یو رڼا درکړي په زړه کې به هغه رڼا دغه رڼا نه ده چې بیټري به یا کمرې دا رڼا د زړه رڼا به درکړي او په هغه رڼا سره به ته د حق او په باطل په منځ کې فرق کوي ویکفر عنکم سیئاتکم او وبریږئ تاسو نه ګناهونه ستاسو ویغفر لکم بخنه به وکړي تاسو ته والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند د فضل لوی دی و د رسول وسلم د هجرت واقعې ته اشاره کېږي روان آیت کې مختصر دا ده کله چې د رسول وسلم دا دعوت روان شو په مکه کې او بهر نه خلک به راتلو خلک دومره خبر شو چې د بهر نه به راتلو هسې د الله دې شان ته وګوره د الله دې کارونو ته دې خبرې ته ما سوچ کړی دی انشاءالله تاسو به ورته هم کړی چې رسول وسلم چې دعوت شروع کړي کې یوازې موبایل ورسره نه موبایل و انټرنیټ و نه ویډیو نه اډیو نه تصویر نه اخبارونه نه وسایل د سفر چې زر زر لاړ شي راشي هغه سړی الله دومره مشهور کړی دی چې په دې دنیا کې چې د هغه څومره تابعدار دی او څنګه تابعدار دی دې سره بل چا نشته دا چې کله الله خبره رسوي موږ انسانان چې کله چاته خبر رسول غواړو زور لګو یرو په پلاني شي م ورکوو په پلاني م ورکوو او که دا پلانې او پلانې نه وي او سره دي چې پلانې شي او پلانې شي بیا هم موږ پکې کمزور یو ابراهیم علیه السلام ته چې الله ووایي ته اعلان وکړه چې دا خلک حج ته راځي ویې الله نو زه به څو کسانو ته اعلان الله ورته ته اعلان وکړه موږ به ورسوو ستا غږ الله داسې ورسوي قیامت پورې خلک روان نو کله چې د رسول وسلم د دعوت تیز شو او بهر خلک خبر شو را روان دي مکې مشرکان راجمع شو په دارالندوه کې در دوی پارلیمنټ و او هلته راجمع شو چې آخر د دې سړي څه مخنیوی خو پکار دی مونږ خو د اوسه پورې دا خبره ده چې معمولي اخیستی و چې زه دا دوه درې ورځې دغه دوی ویم را به شي په مکي صورتونو کې وایي دا شاعر دی یو څو ورځې بعد به مړ شي لکه څنګه چې مړه شوي دي دا باقي شاعران پاتې کېږي نو هغه دوی ته پته ولګېده چې خبره د یو څو ورځو نه ده او خبره د شعر و شاعرۍ نه ده خبره بله روانه ده خو څه ناشنا روانه ده څه مشران کېناستو ابوالبختوري صاحب پکې ووایي چې یاره وایي زما رایې دا ده چې د ده دی به وتړو د خپل اسونه او په یو کور کې به یې بند کړو بس هلته به خدي کې شیطان هم ناست و دی پارلیمنټ کې او هغه د شیخ نجدي په شکل کې راغلی شیخ نجدي یعنی د نجد بوډا نجد دې علاقې ته وایي دا مونږ چې پکې یو اوس دا ریاض دا خواوشا او قسیم او بورېده دا څومره چې دا ټول نجد دی د اصل نوم دی نو هغه دا وایي چې زه د نجد نه راغلی یم او د سپین ږیري په شکل کې تجربې والا ماهره
او کیبر بس به وکړو نو هغوی دا خو لا ښه ده چې د نجد تجربه هم ته موږ سره شریکه کړي. نو چې ابوالبختري ووایي چې یاره تړوي، یاره هغه ویې دا خبره صحیح نه ده، تړلو کې به تاسو څه وکړي، دعوت خو به هم روان وي، ملګري خو د هغه شتي. نو بیا هشام بن عمرو پکې دا وایي چې داسې کار کوو چې د کلي نه به یې وشړو، مکې نه دې وځي ځان لکه هر څه کوي به، موږ به ترې خلاص شو. شیطان وی نو دې ځینې تاسو وباسئ خپل کار خو به هغه کوي، دا خو صرف تاسو مکه کې ځان دمه کو، بهر به څه کوئ. او هغوی ویسته د مکې نه، ویسته یې نه دی. فتح مکې باندې رسول صلی الله علیه وسلم فتح مکې په کال داسې راغی چې هغه مکې چې فتح کړه. نو د شیطان ګورې دا خبره صحیح وه، ډېر خبیث دی چې تاسو که دې بهر ته وباسئ نو تاسو څه جنې کوو، و صرف هم لږ وخت له دې وزیر وویستو، درته وایي دا رایې برابر ده. نو په دې کې ابوجهل ډېر هوښیار سړی و، ده به ځان ته ابوالحکم ووایي، حکمتونو والا، فیصلو والا. د ابوجهل ده ته رسول صلی الله علیه وسلم ویلو، وایي ته جهل والا، ته جهالت والا. ده وایي زما رایې دا ده چې د هر خاندان د قریشو چې کوم خاندانونه، قریش خو یو عامه قبیله دي، کې به شاخونه دي که نه، د هر شاخ د هر خاندان یو کس به راشي او په شریکه به په دې سړي باندې حمله وکړو، مړه به یې کړو، زموږ نه به څوک تپوس کوي. لکه بالفرض د دوی د خاندان راپاسي، د رسول صلی الله علیه وسلم خاندان، او تپوس کوي زموږ نه، نو د چا نه به کوي؟ بنو هاشم به د چا نه تپوس کوي؟ ایګه خو یو کس د هر خاندان دی. جنګ موږ سره بیا نشي کولی، نو بیا به غټه مسله به وایي موږ ته دا راپېښه شي چې دیت به غواړي، چې تاسو زموږ کس وژلی دی، موږ له به دیت راکړي. هغه شریک دیت به هم په شریکه ورکړو، هغه هم په موږ باندې څه بوج نه راسي. نو موږ به د دې سړي نه چې دی خلاص شو. شیطان وایي دا خبره برابر ده، په دې ټولو رایو کې د دې سړي دا رایې دا بیا د دې نورو نه برابر ده. نو دوی بیا ورغلو د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو دپاره راجمع شي، او دا خبره اوږدولی نه شو، ګنې دا د سیرت او واقعیت ډېره مزه کوي، هلته موږ ته سبق ډېر دی. دوی بیا ورغلو او رسول صلی الله علیه وسلم په خپله طلایي کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه قیسه ورته تاسو ته یاد دی. او دغه شان دوی په انتظار ناست دي چې دا سړی به راوځي، موږ به پرې حمله کوو، او هغه د دوی په منځ کې دغه شان ووتو او خاوره یې راغستې، هغه د دوی په دې سرونو ودوړول. الله رب العزت ړانده کړو. الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي ته وځه هجرت کوه. دغه شان یې ورکوله وکړو او راووتو، او د دوی په منځ کې، او دوی داسې ناستې دي کور ته ګوري چې ور به کولویږي راوځي. الله چې سړی ساتي څنګه یې ساتي؟ ډېر وخت بعد دوی ویلي چې یاره دا قیسه خو بل شان ده، ځکه چې دا دومره وخت د دوی شو، دی نه خوځي نه راپاڅي، دا څه ځای چې ورشو. چې دوی ورغلي دي په طلایي حمله کړې چې که ته خو علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته څه کوې؟ دا خو تللی دی، دا خو هجرت کړی دی، رب العالمین ته رسول صلی الله علیه وسلم وویستو. او دوی په انتظار ناست او د هر خاندان یو کس دا نه چې لږ خلک راغلي د رسول صلی الله علیه وسلم دا کوم ځای کې چې هغه کوم ځای کې چې شپه هغه ځای ټول راګیر کړی او چې الله یې ترې وباسي بیا یې ترې داسې وباسي. نو دې ځای کې هغه خبرې ته اشاره ده. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، او کله چې چل جوړو ستا په باره کې هغه کسانو چې کافران دي، لیثبتوک دې دپاره چې وتړي تا، او یقتلوک یا مړ کي تا، او یخرجوک یا وباسي تا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، او چلونه جوړی دوی او چل جوړی الله. والله خیر الماکرین، او الله غوره تدبیر جوړونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، او کله چې لوستلی کېږي په دوی باندې آیتونه زمونږ، په چا؟ په مشرکینو. ګوره د دوی د ضد او عناد ته چې کله به آیتونه واورېدو که نه،
نو استهزا به یې وکړه او بعضو خو پکې د قیسو کتابونه راوړي وو بعضو مشرکانو د قیسو کتابونه را پیدا کړي وو په پخوانو دا قیسې پکې وي او ناس به دا قیسې به بیانولي وی یوازې دا قرآن ده سره دی قرآن خو ما سره هم دی استهزا به یې کولې مسخره به یې کوله ټوکه به یې کوله واذا تتلى عليهم آیاتنا او کله چې لوستلی کېږي په دوی باندې آیتونه زما یا آیتونه زمن قالوا وی دوی قد سمعنا یقینا واورېدل موږ دا موږ اورېدلي لو نشاء لقلنا مثل هذا که وغواړو موږ خامخا وبوایو په شان د دې کتاب دغه شان کتاب به راوړو وی ان هذا الا اساطير الاولين ندي دا قرآن مگر کسی دی دا پخانو وإذ قالوا اللهم او کله چې وی دوی اے الله ان كان هذا هو الحق من عندك كيدا قرآن حق سادة طرفنا فأمطر علينا حجارة من السماء نرور وفمن باندكاني دا اسمان او ائتنا بعذاب أليم يرى ولمنت عذاب درناك علماء وإذا دمر زديان وعناديان كان دمر زديان چې الله ته دا سوال وکړو یا الله که دا قرآن حق نو موږ تباه و برباد که موږ ختم که خو منو یې نه عزت ته وګورئ یعنې یا الله د کاڼو باران وکړه عذاب راوله خو دی وایي چې یا الله که حق یې نو موږ له توفیق راکړي چې موږ ورته غاړه کړي دومره زیاتیان نو عذاب الله ولې نه راوستو نو دوه وجې دي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم او نو الله چې عذاب یې ورکړی وي دوی ته او حال دا چې ته په دوی کې د کوم وخته پورې چې رسول صلی الله علیه وسلم په دنیا کې و الله عذاب نه راوستو دویمه وما كان الله معذبهم او نو الله عذاب ورکوونکی دوی ته وهم يستغفرون او حال دا چې دوی بخښنه غواړي یوه خبره خو زموږ نه ختمه شوې ده د څه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی موږ سره اشتي وری استغفار که موږ دا غواړو چې د الله د عذاب نه بچ شو که نه استغفار ډېر وایي ډېر برکت الله په دې کې اچولی دا مقام د هغې د وضاحت نه دی خو دلته یو سوال زړه ته راځي ستا زړه ته راغی که نه بارک الله فیک وی چې مشرکانو کې چا بخښنې غوښتې چې الله وی چې ما به عذاب راوستی خو دوی بخښنې غواړي نو واوره دې نه مراد هغه مشرکان دي چې د الله په علم کې دي مستقبل کې به بخښنې غواړي یو جواب دا دی که چېرته نه وی دوی کې هغه کسان چې زمانه به بخښنې غواړي مستقبل کې د هغې دله صلی الله ما عذاب را نه وستو معنی ده چې مؤمنان پکې شتي اوس که الله عذاب راولي خو ټول مري ورسېدی دویم جواب د دې دا دی دلته مراد مکې والا باندې الله عذاب نه راولي صرف مشرکانو ته خبره په دې مکې والا باندې الله عذاب نه راولي او دوی کې داسې خلک شتي چې بخښنه غواړي هغه څوک دي مؤمنان مسلمانان شتي که کمزوري مؤمنان کمزوري مسلمانان شتي هغوی خو بخښنې غواړي نور الله وایي ګوره دوی د عذاب حقدار دي د عذاب چې تی ما لیټ کړی د دې دپاره نه چې دوی نه دي حقدار دوی ښه حقدار دي الله وما لهم ان لا يعذبهم الله او څه عذر دی دوی لره چې عذاب به نه ورکوي دوی ته الله یعنې څه وجه ده څه عذر هم نشته وهم يصدون عن المسجد الحرام او حال دا چې دوی منع کول کوي د مسجد حرام نه د مسجد حرام نه چې منع کول کوي نو دا د عذاب حقدار نه دي که وما كانوا اولیاءه او ندي دوی واکداران د کور د الله او که ضمیر الله ته راجي کو اولیاءه او ندي دوی دوستان د الله نو دوه خبرې شو دوی د الله د کور نه خلک منع کوي ولې دوی د الله د کور واکداران دي
دغه شان دوی لایق دي د عذاب د الله، او دوی څه د الله دوستان خو نه دي چې د عذاب نه به بچ شي. پوه شوي که نه پوه؟ نو بیا څوک دي واکداران د الله د کور، یا څوک دي دوستان د الله؟ ان اولیاؤه الا المتقون، نه دي واکداران د بیت الله مگر متقیان خلک مؤمنان، دغه واکداران دي. ولكن اکثرهم لا يعلمون، مگر ډیر د دوی نه پوهېږي.